شما خودتون پت خزانه رو تا هنوز خواندین؟ چرا؟ همین کتاب پت خزانه رو شما خواندین تا هنوز؟ متاسفانه نه. ما چرا با این بسیارمون که موضوعی که ما سالش کار میکردم موضوع دکترای ما فقط رحمان بابا، زندگی رحمان بابا، محیط رحمان بابا، شعرهایی که پیش از رحمان بابا بودن، آثار از او یا اثرگذاری از او بر اثر رحمان بابا و کسایی که شاعرایی که در دور زمان خودش بودن تا چه حد اثرگذاری کردن سر شعر ازی و دیگه اثر شعرای دیگه که چون در مساجد به صورت عموم در مساجد وقت کتاب گلستان سعدی و بوستان سعدی، کتاب خواجه حافظ و 5 کتاب و امینا خوانده میشد و اینا به صورت عموم وقتی در مسجد میرفتن امی کتابا بود. ما فکر میکنم که امی چیزا بوده تاثیر گذاشتن. اینمی چیزا بود. همین موضوع از موضوع تزیس ما بسیار زیاد فاصله داشت. ایش ما زیاد وقت خود سریزی سیر نکردم. از این خاطر به یقین یک چیز را در میسته گفتن نمیتونم. ولی به حدس گفتن که به حدس گفتم که یعنی امی چیز فقط من فکر میکردم که 1300 سال پیش چون امی موضوع امیر کرول اینا برخواسته بود و امو شعری که گفته امو شعر از او به نظر من میگه که به زمان امروزی اما زبانش تعلق داره. 1300 سال پیش پشتو با امو رقم چی نبوده که نمی‌فهمم که استاد دیسه چی نظر داره. استاد میشین بفرمایید. این شعر پیش ماست فرزند می کتاب آمده زیم زمرای پر دین لیل ما تل نستا په هندو سندو پر تخار او پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا. ګور دې کې اوس داسې زمرای ده فرزند هغه اتل کلمه یو لرغونې کلمه ده تقریبا تر ډیر وخت د ما په عمر درته چې زه د اتل کلمې سره دون آشنا نه وم لکه قهرمان سره چې وکړه یعنی دا پخوانۍ لرغونې ده. ځینې ګوره غیشي د من میزي برېښنا پر میر څمبنو باندې دا کله معاصره ژبه ده دا ډېره ګوره لرغونې ژبه ده. اوس ګوره دلته حبیبي صاحب څه وایي من این کلمه تحقیق و شر در خود دارد. دی په خپله نه ده پوه شوی بله دی په خپله نه ده پوه شوی په دې کلمې نو بیا معاصره څنګه شوه یعنی چا چې کتاب نه وي لوستی قضاوت هم داسې علوم قضاوتي خو چا چې کتاب لوستی په خدای قضاوت دغه شی هم دی. یعنی مهمه خبر دا ده چې دغه شی ما نه ولوستی په هغه وخت کې له دې سببه دا شاید زما قصور په دې کې